वालों मुल्क की दौलत क्यों बेकार लुटाते हो, क्यों इस प्यारी धरती में रिश्वत की आग लगाते हो। मुल्क वालों मुल्क की दौलत क्यों बेकार लुटाते हो, क्यों इस प्यारी धरती में रिश्वत की आग लगाते हो। मुल्क वालों په کونسل هال کې د مردان انټي کرپشن د سوري د لاندې د کرپشن خلاف ورځ ومنځل شوه چې پکې اس پی اپریشن مشتاق خان، مردان یوث پارلیمنت چیرمن سیفټي کمیش ایکسایز ټیکنیشن او د مختلف ډپارټمنټ احکارو او د کالج طالب علمانو په ګڼ شمېر شرکت وکړو. په سټیج باندې مشرانو په خپل خطاب کې د کرپشن په حواله سره وی چې کرپشن یو لعنت دی او د دې لپاره ښه سوچ او عمل ضرورت وي. तुम जैसा नादान जहां में ना कोई है ना होगा, तुम जैसा नादान जहां में ना कोई है ना होगा. د کالج طالب علمانو درمیان د کرپشن خلاف تقریري مقابله هم وکړل شوې چې پکې په هغه تقریر باندې طالب علمانو ته د ایډوکیشن مردان له طرفه اول دویم دریم پوزیشن اغوستو طالب علمانو ته نقد انعامات هم ورکړل شول. ملک والو ملک والو ملک والو ملک والو ملک والو. د دې نه بعد یو ګاهي واک وشو چې مشرانو او طالب علمانو د کرپشن خلاف بینر او فلیکارډ نیولې وي او کرپشن خلاف یې نارې وهلې. د واک نه بعد د ایپټي کرپشن سرکل افسر رضا باچا پښتونو سره صدا رنګي وي چې مونږ د عوامو وخت دا خبر ورسو چې دا کرپشن چې کم دی دا اسلامي لحاظ سره دا یو غلط کار دی. کرپشن کول پیسې غشتل چانه داغه په جایز کار باندې او رشوت ورکول اوم چې کم دی دا ظلم دی. نو چې د عوامو وخت دا خبر ورسی او عوام په دې پوه شي چې دا ما جایز حق مال څوک نه راکوي او ما نه پیسې غواړي چې زه د محکمې ته اپروچ وکم او مونږ به دا خلکو خلاف ایکشن کوو کم چې کرپشن کوي.